وستا څه میلاو بشي یار میلاو بشي ته څه ټنشن اخلي ټنشن ځکه که مې زموار په خدای راستي که درانه پاتې شي داسې خبرې کوې ته به زما پلار اوهو هغه به میلاو شي زه ډېر سخت وږی یم دا ډوډۍ به وخورو که نه بیا به پسې بیا وګرځو یو د پراټو نه مري بل سر ته لوږې ګوري ته ما ته ده ووایه که ته اول ما ته سړی وګوره بیا به د هغې نه پس ته یې مړه کړو ګټو وټو باندې سره ما ته چېرته ګل زمان په کار دی بس ګل زمان به میلاو شي که نه یار نو صبر وکړه ګرځو پسې زمیوار مې ته زمیوار مې ته داسې خبرې نه دي چې 15 لکه روپۍ مې ورکولې تا وی چې په اسلام آباد کې به 3 میاشتې پس تا ته 10 لکه درکوي اوس کوم د نمبر یم بند او نو کولاو به شي کېدی شي بیټري ډېډ شوي د موبایل یا چېرته داسې ځای کې دا د ډېډ بیډ نه پېژنم ما ګل زمان په کار راځه چېر ځای کې ویې ګوره دا ډوډۍ را باندې نه خورې ګرځو نه که نه نو اوس د چا نه خو تپوس وکړه که نه چې کاکا السلام علیکم څنګه چل دی تلاري دی زه لږ شان دې د خبرې کوه که نه زه لږ پوڼ یم ګل زمان خو دې نه و لیدلی ګل زمان نه پېژنې دا خو وایي چې ټول اسلام آباد یې پېژني خبره واوره څه چل دی دلته راشه یاره که ګل زمان مړي او که ژوندی زه به یې تاله را پیدا کوم ګوره ستا په مخ کې موږ دې کاکا نه تپوس وکړه کاکا وایي زه ترې نه یم خبر نو که مړي که ژوندی ژوندی به را پیدا کړې زه مړ نه منم د مړي نه به زه چیچا واخلم مړی را پیدا کړه اوس څه هغه خو په ژوندون چا نه خوښول نو په مړي به یې څه خوښ د هغه به څومره بدرنګ مړی زه را پیدا به شي دا لږې شان د نینې خو واله زه د خپله نینې کړم رانه د په دې خوله کې نه کول ګل زمان د هغې نه پس ډوډۍ ځه خدای راستي که زه خو ستا په دین اسلام پوهېږم دا ته ما نه چیچی دا خو اسلام آباد دومره شانځای دی په تیسته ګل زمان به پکې را پیدا شي نو کوم دی اوهو نو را راځه دغه موټر سایکل والا نه معلومات کوې ګل زمان چېرته دی ده نه به تپوس وکړو سړی خو دومره توت دا مخې ته چا ودرولی نو چا به ودرولې ته مخې ته ګوره که نه لارو کې موټر سایکل یې ودرول اوس به ملک ترقي وکړي ده نه تپوس خبره وره ورور السلام علیکم وروره خفه نه شه داسې کار وکړه نه چې موږ د کلي نه راغلي زما په یو سړي باندې پیسې دي ګل زمان نامې د 15 لکه روپۍ دي زمیوار یې دا سړی ته ما ته ویلي ته په الله یقین وکړه دا خبره ځکه تا ته کوم چې بل څوک ملاوېږي نه او چې څوک ملاوېږي په منډه دي چا سره ټیم نشته ته په الله یقین وکړه نو ته ما ته ګولي ووایي چې دله 15 لکه روپۍ ورکړه 3 میاشتې پس به 10 لکه روپۍ راوړي د اسلام آباد نه ایسته بیا به خپلو کې ویش کړو نو نن 3مه میاشته چې دی ورک دی نمبر یې بند دی ګل زمان نامې ده اوږد ده او لږ غټ هم ده او بریتونه یې دي د غلو په شان کی کہنا پہ منو سمجھ نہیں آ رہا ہے دا څه وایي زه ته څه خبر یم ته ته نه خبر زه دې ورته لکه د ریډیو روان کړی وم نو چې په 1 ګنټه تقریر دې په موږ وکړلو او اوس وایي کی پېندې مېندی زمړه کتي پاڼي والا 9:30 چې دی یار ورکې هغه کلي کې به اوده شو داسې ښایسته حجرې کې به دا د کوم ځای ته راوتو لللی او بللی پکې پاتې وه اوهو ګیا ده که نه نرمه ګیا ده دې باندې لږ شانته آرام وکړه نو زه درته سنډاخ کارم چیلی یم غوا یم چې زه به ګیا باندې وتوته کېږم او خورم به نو ګیا ټول عمر دې کلي کې تېر کړی ته کم غټو میلونو کې دې عمر تېر کړی دی داسې کار دی پلار به راته نه جوړېږي د سرمنې نه به دې دا 15 لکه روپۍ وباسم زه ګل زمان مول زمان نه پېژنم زه دې راوستم چیچله ما ته ګل زمان په کار دی نشته تا ته ما ویلي چې ګل زمان به زه را پیدا کوم تا ته یار ته ولې غوسه کې تا هغه نیکه به هم را پیدا کوي مړه څه چیز به هم په والله که چې مړ هم چې نه ده پرېږدم ما اوس کښېنه چې اوده شو لږ خوب وکړو ته کښېنه زه تا لږې اوبه را پیدا کوم تږی یم تا له به یم راوړم زه نس که ما خپله رام له پرېږده څه به ځه
چې بیا ایسته خوب وکړو چې زه ورپسې دی خدای تباه کړه حاضر اعظم سره ستا دا څه غم باندې اخته یم اوبه خو مې وڅښلې اوس هغله اوبه په چیشي کې ویسمه نه څوک ګیلاس راکوي نه څوک بوتل راکوي یاره خو نو چې راپاڅومه دا ډوډۍ خو وخورو د ولږې نه یې مړ کړم دا ټول اسلام آباد یې پیدل وګرځولم یاره خو نو دا څه شو ورکې کړمه پاڅه خدا د بیخ او بنیاد وباسه چشته ما وی چې ته به لاړه داسې ښایسته خوب مې لیدو ما خیال کې ګل زمان د خوب کې لیدلی دی ګل زمان نه جیب زمان سر وخوړو او پیسې څه شوې کومې پیسې پیسې خدا د بیخ او بنیاد وباسه وایي کومې پیسې زه چې ودوم زما سره پیسې وې زه خو یې چاډي ته کړم زه خو اوبو پسې تللی وم زه ترې څه خبر یم ته چې اوبو پسې تلې نو تا خدای بیخ او بنیاد وباسه دومره سوچ نه کوه چې غټ پټ سړی ده ده ته به نه زما په تا شک خفه کېږو به نه کلیوال مې ګلیاهر څه مې تربور مې تالاشي به راکې نه ته به اوس زما تلاشی نه اخلې زه غل یم نه ته زما پلار یې ته چېرته غلې غل خو زه یم چې 15 لکه روپۍ دې رانه ووالې ته داسې بېهوشه پروت یې نو زما قصور دی دې کې نو ته خپل ملګری پرېږدې او باروده کېږې او اوبو لځې نو تاله مې اوبه راوړلې که نه زه څه خبر وم ته به دومره بېهوشه چې خلک به نجب هم ووایي ته به خبر هم نه خلکو رانه نه دی والی یو سړي رانه والی یو ډېر غل سړي او سړی زما مخامخ دی او تالاشي به راکې په قرآن کې دې پرېږده نو څه شوه پیسې چېرته لاړې نو زه ترې څه خبر یم یار زه خو اوبو پسې تللی وم نو هغې کې خو ټوله کرایم وه ډوډۍ به په چیچې کړو دا خدای دې نو تا ته به ویلي وو که نه چې یاره دا ډوډۍ وخورو چې ډوډۍ م خوړلې وې زه ډوډۍ خو به م پکې خوړلې وې اوس به څه کوو په هغې کې زما ډنټي کارډ و هغې سره خوړه دی وایي ډوډۍ به ته خوړ ډنټي کارډ سره به چیچا کوې نو زه څه خبر یم څه به کې داسې کار دی اوس دا پیسې زه په تا خیر غونډوم خو دا پیسې به راکې په دې کې 10,000 نورې لاړې نو زه یې کوم ځینه درکړمه ته به یې اوس راکې راځه راپسې ما خبره خو واوره زه دې تباه کړم یار پیدل دې وګرځولم یار مه ته تباه برباد خو دې زه کړم خدای دې ورپسې 10,000 زما کور په دا ډکډکو رانکمړه داسې څلنګسرې پکې لګولي ته به اجاز لاړ زما خبره واوره تباه برباد خو دې زه کړم که مولا دې تباه کړي تا ماته ووایې چې 15 لکه روپیو پسې بس 20 لکه راوړو 10,000 ورپسې نور هم لاړې مړه یار بېغمه شه دا ستا نصیب کې نه وې ځکه تا نه لاړې خو زما نصیب کې نه وي نو ګل زمان چې را پیدا کړمه که نه نو بس ټولې ټینشنې به ختمې شي نو کوم ځای به را پیدا کېږي ګل زمان خو چېرته اته پته هم شته که نه څه شي ګل زما زمان خبره واوره ګوره تم وږی زم وږی یم ډوډۍ به وخورو لږه انرژي به راشي بیا به پسې ګرځېدل شروع کړو نو ډوډۍ به په څه شي خورو ډوډۍ به څنګه خورو اوه زما ذهن کې ډېره زبردسته آیډیا ده څنګه ډایډیا آیډیا دا ده چې هوټل کې به ډوډۍ ته خورې وال به زه خورم دا څه شی دا د دې خبرې مطلب څه شو ډوډۍ به زه خورم وال به ته خورې ډوډۍ به ته خورې وال به زه خورم مازغه دې ټیک دی دا ته څه شی یې یار ډوډۍ به ته خورې وال به زه خورم هغه داسې چې هوټل ته چې لاړو ډوډۍ هم وخوړله صحیح ده ته به وځې ښه څه به وځم ته به وځې زه به پاتې شم هغه به ما ونیسي لږ شانته وال به وخورم بیا به مې پرېږدي په دې کې د منم دلته کې اوس ما ته پته ولګل چې ته وفادار این وان به ته لکه وخوري او زه به نن ایسته وځم او که نه هوټل خو مخامخ ښکاري او که نه نو بیا څه کوم دا ورځو په د خیره سره ورځو که نه خبره ته ته لږ خیال وکړه په دې اسلام آباد څه ظالمه زنانه پرته ده بس
ښځې او سړي ټول دلته ګرځي را ګرځي بازارونو نه زه پوه شوم لکه دلته نارینه په ستر دي او زنانه بې ستره دي راځه دلته الټا سیسټم ده راځه ډوډۍ ته هیر نشو مړه عزت مو دی په کلي کې یاره داسې نه بس کې هو بس کې خپل یې تورتورو ته واړول الله دې اوس پکې خیر واچوي ما څخه بل غم دی څه شي راښکته شه زه وایم داسې نه چې دلته په ډوډۍ کې رانه تا ګاڼه کې ایسته د ګیر کې او دومره دې وایي چې بیا ته د پاسېدو نه نو ګل زمان به زما پلار یوازې ګوري او دویمه خبره که مثال کې ویم نه والې او ډارې حکومت ته ورکړې ولس ته نو بیا به ګل زمان ماله ستا نیکه ګوري نه مړه 300 روپو باندې څوک سړی وژني یا تاڼې کې ورکوي بس یو څو ډبه به راکړي پرې به مې دي او زما دپاره خو به ته به خامخا وانخورې وروره ذمهوار مې او که نه ډوډۍ زر راوړه وروره په موږ ناوخته ده موږ ضروري کار پسې ګرځو دربړامه دا بس ته به یې غوه چې موږ یې خورو ورته که ما خو ګزاره وکړه لاشه نظر مې ولګېده خدای شته ته راته داسې نه سړی ښکارېدې مطلب دا دی تت راته ښکارېدې اوس څه چل کوم زه د لاس او خوله کنګالو ما واپس راځم چې ته لاړ نه شې ته کښېنه ښه زه چېرته نه ځم خو ته چېرته ورځې زر راځه چې بیا ایسته زه د خیره صلی لاس وینځم او رالم بس زه زر کوم دا یا الله صلوات دا خولې کنګالې دوله لاړو که لامبي دې ډوډۍ خو ډېر خوند وکړه خو اوسه پورې رانغې یوه ګنټه وشوه ډوډۍ باندې دومره وال خو څوک نه کوي چې یو ګنټه به یې ډبوي ملا ودرولم څه چل دی بیل خوراک را پیسې خبر کاسې نسته کړلې دی د څه شي بیلو دا ناشته سې دی وکنه دا کس راځي که نه درکوي که نه یا اوس موږ 2 غنټې نه 2 غنټې وروسته ستا بیل نه دی راغلی بل کسټمر را روان دی ما څخه پیسې نشته پیسې اخیسته دي که نه نو ته راولاړ شه خواته ولې څه کې ته راولاړ شه خواته امیر سره خولې ته دا څه کوي ای ګولي الله د دغسې لوښو ته کېنوله که زه چې د کېنولم چې چېرته ورکې وایي خدای نو دا اوس څوک ورک په کلي کې نو ملکي کوله او دلته د خیره سره ډبل ټیپ کې ګیر شوم پنشمنټ او ډبل ټیپ په هغې کې نیمه ملکي په هغې کې لاړه او نیمه ملکي ګولي د خیره سره یوړه نو
هغه اصل کې بلته لاسونه مې وینځل خوله مې کنګال کړه که نه نو زما خو دا دماغونه وتې وه چې تاسو به پیسې نه او بټوه دې ورکه شوې ده هیر شوې ورانه اوهو زه خیر دې وینځه لږې صحیح وینځه خلک شانته سره په وله ورکه نه به دا دوه لوښي پاتې دي درځم که نه مړه را روان دی و خدای د بیړه غر که زه در پسې ګرځم او ته دلته لګې دا ته چېرته مانه ورکې زه خو د تباه و برباد کړم په ګرځېدو څه وایي دا د جوړنیا مې یاده که څه شی ما خو پوهېږه دا څه دي ګل زمان چېرته دی دلته مې یو سړي نه تپوس وکړه هغه ګل زمان ډېر ښه پېژانده ما ورته وویل یار ګل زمان دې چېرته لیدلی دی هغه ویل او هغه دلته راولېږلم دلته څه مطلب دی مطلب دا دی هغه ویل 3 ورځې وشولې ګل زمان مړ شوی دی او دا یې قبر دی خدای د پېښ ګل زمان وباسه تا الله تباه کوی نو تا ماله په مړدونه را پیدا کړو نو تا ته ما واده کړې وه چې مړی یا ژوندی زه به یې تاله را پیدا کومه دا وګوره مړ مې دله را پیدا که که نه نو دا به اوس زه څه کوم اوس دې سره زه څه وکړم چې مړ دې را پیدا کړو نو هغه ستا خوښه ده چې څه کې او نه کې ما دله را پیدا کړه ما مړ نه دی په کار دا غل خو که زه اوس د قبر نه راوباسم ایسته مړی یم څوک په روپۍ نه الي نو دا خو غل دی چې په ژوندونې چا په ته اعتبار نه کول نو په مړدونې به ماله به ته پیسې راکړه زما د ده سره کار د ده ګردې به م اوس خوري شوي نه به هم نه خرڅېږي زه اوس څه وکړمه ده سره ما خو تاله را پیدا که که نه یار ته پیشه او دا پیشه اوس یې ګرځوه نه ګرځوم یې نه اوس به سره تا سملوم داسې کار دی چې جوړه به شي د خیره سه نو رور سره به رو ده شي نو ایله سکون یاله ګل زمانه ګل زمان دی الله خدای پېښ زه خو ته په چرمونه وشرموله ګزار مه کوه دا به کوم څه اوس به زه په دې حال کې څرنګه ملکي دې څه کړه زما زه خو دې غر پر کړم ګولي الله دې غر کړه سړی ګل زمان دې مړ شولو زما پیسې هم ډوبې شوې زه به کلي ته اوس ځم په څه شي جیب کې مې روپۍ درک نه ما خو نه دی مړ کړی د الله کار دی که نه مړ شو نو اوس څه کې دا د الله کار دی چې مړ شو نو دلته یې ښخول مړی به یې کلي ته راوړی به ایسته ما به ته په ګرمه کې ګردې وښکې وی یاره خو نو دا څه حال دې جوړ کړی دی ملک صاحب سم سوالګیر د نه کاري سوالګیر به ډېر ښه ستا د لاسه خو زه دلګیر شوم تا سره د سوالګیر خم اوس به کوو څه کلي ته به په څه ځو سوالګیر مالګیر پرېږده اوس څه وکړو دلته ته څه شي راوستم داسې کار وکړه که نه دلته کښېنه دلته کښېنم کښېنه ځان دې زرې زرې کړم ملک صاحب غلی دې خدای د پیړه ښه داسې کار وکړه دلته ډډه ووهه صحیح ده او دا سترګې لږې داسې که دا لاس داسې کېده چې دا مغزبوله دې سکون ورشي لږ ارام وکړه صحیح ده زه بندوبست کومه غر کوه مړه چې کلي ته لاړ شو غر پر دې ته ارام وکړه ښه زه راځمه
والا راغلی او ملک صاحب را پاسه ولې دا تو پاسه. څه کو څه دا پیسې چېرته وي دا پیسې والا راځه چیزو نه دا چېرته وي پرېږده چېرته وې راځه